بسم الله الرحمن الرحیم. نن مې وغوښتل چې تاسو ته د وزن د کمولو په باره کې لږ معلومات درکړم. موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې چې په هر اندازه باندې چې فعالیت ولرو، په همغه اندازه باندې د موږ بدن په کافي اندازه باندې اکسیجن اخلي، د وینې دوران ښه وي، او په همغه اندازه باندې د موږ صحت ته ګټه لري. د هغې جملې څخه یو هم د وزن کمول دی. دا یو ډېر معموله طریقه ده چې خلک د دې لار څخه استفاده کوي. راشئ موږ لس هغه لارې د تاسو سره زه شریکې کړم چې څنګه تاسو کولی شئ د وزن د کمولو لپاره د هغه څخه استفاده وکړئ. لومړۍ طریقه دا ده چې موږ هره ورځ چې سهار د خوبه پاڅېږو، یو تعداد کسان مخکې دې چې خپل اودس لمونځ وکړي مستقیم ځي اشپزخانې ته او هغه غذا خوري. یو تعداد کسان دا د یاده وباسي د دې په خاطر باندې چې د سهار ناشته د موږ تاسو د ژوند او د صحت یوه ډېره مهمه برخه ده. وروسته دې چې د شپې خوب وکړو، په سهار کې پاڅېږو، دغه وخت چې د شپې په جریان کې تېرېږي موږ بدن ډېره انرژي له لاسه ورکوي. مغز ته په کافي اندازه باندې انرژي ته ضرورت وي. نو د سهار د ناشتې مس کول یو ډېر داسې کار دی چې هغه د تاسو د وزن په زیاتوالي کې په غیر مستقیم ډول باندې رول لوبولی شي. د بېلګې په ډول باندې که چیرې تاسو د سهار ناشته ونه خورئ، د ورځې په جریان کې تاسو ډېره غذا، سنکس او داسې نور شیان خورئ چې هغه د انرژي مقدار د تاسو د بدن لپاره زیاتوي. په هر اندازه باندې مو چې بدن ډېره انرژي واخلي، په همغه اندازه باندې تاسو د وزن د زیاتېدو چانس زیات دی. دوهمه طریقه دا ده چې تاسو کله په خپل کور کې د اشپزخانې د څنګ سره اوسېږئ یا د اشپزخانې دروازه مو خلاصه وي، نو ښه لاره دا ده چې معمولا دسترخوان درڅخه لرې کړئ. کله مو چې غذا وخوړله، دسترخوان باید د ساحې څخه لرې شي. اشپزخانه معمولا د شپې باید بنده شي او هغه غذاګانې چې د تاسو ډېرې خوښېږي هغه باید د تاسو د لاسرسي څخه لرې وي. د دې په خاطر باندې هغه غذا چې د تاسو بدن ته تاوان رسولی شي، معمولا هغه غذاګان دي چې هغه د تاسو ډېرې خوښېږي، ځان نشئ کنټرولولی، د هغه مقدار درڅخه ډېرېږي او تاسو په لوړ مقدار باندې انرژي اخلئ. البته زه چې کله ویم چې لوړ مقدار انرژي، دا په دې معنا ده چې یو نارینه په اوسط ډول باندې د 2400 کیلو کالورۍ انرژي ته ضرورت لري په یوه ورځ کې، او د یو ښځینه د 1500 نه تر 2000 پورې کیلو کالورۍ انرژي ته ضرورت لري. نو که چیرې تاسو د دې څخه زیاته انرژي واخلئ، دا ټول په بدن کې د ګلایکوجن په شکل باندې یا د وازدې په شکل باندې بدن په مختلفو برخو کې واقع کېږي، چې په نارینه‌و کې معمولا د خېټې او تي غټي او په ښځینه‌و کې اورنونه ډېر غټېږي، چې په دواړو حالاتو کې دا د موږ تاسو لپاره ډېر مضر واقع کېدلی شي. درېیمه لاره دا ده چې تاسو چې کله مشروبات څخه استفاده کوئ، په خصوصا هغه مشروبات چې سوډاګانو په شکل باندې بازار ته عرضه کېږي، انرژيګانې او یا هم یو تعداد جوسونه چې په بازار کې پیدا کېږي، په هغه کې په ډېر لوړ مقدار باندې بوره علاوه کېږي. موږ تاسو ډېر کم اندازه بورې ته ضرورت لري، او په معمول شکل افغاني غذا چې ده هغه مخکې ټوله بوره ده. وچ اټکله خورو، وریژې خورو، کچالو خورو، لوبیا، ټول دغه د محصولات چې دي د په کافي اندازه باندې بوره یا کاربوهایډریټ لري. نو د دې په خاطر باندې چې تاسو د بورې مصرف مو کم کړئ، یوه لاره یې دا ده چې تاسو د سوډاګانو څخه استفاده ونه کړئ. څلورمه لاره دا ده چې تاسو په معمول شکل د میوو او ترکاریګانو چې په غیر پروسس شوي شکل باندې مارکیټ کې پیدا کېږي، تاسو د هغې څخه په ډېره اندازه باندې استفاده وکړئ. دا دوې فایدې لري. یوه فایده یې دا ده چې دا تازه وي، په دې کې کیمیاوي مواد ډېر کم وي. دوهمه فایده یې دا ده چې په فایبر په کافي اندازه باندې په دې کې موجود وي، او کله چې تاسو هغه خورئ، معدې ته چې ولاړ شي هغه معده ډېره ډکوي، نو په معده کې ډېر ځای نه وي چې تاسو نوره غذا هم وخورئ، او په عین وخت کې دا کمه انرژي ورکوي. دا کمه انرژي په دې معنا ده چې د تاسو بدن د معده مو ډکه وي او مګر نوره اشتها نه لرئ چې تاسو نوره غذا وخورئ، نو اضافي انرژي نشئ اخیستلی. نو په دې طریقه باندې هم تاسو خپل وزن کنټرولولی شئ. بله مهمه لاره دا ده چې تاسو
په مکمل ډول د حبوبات چې پیدا کیږي د هغې څخه استفاده وکړئ. مثلا که چیرې تاسو په کور کې جوار لرئ، د دې په ځای چې اوړه یې کړئ، تاسو کیدلی شي د هغو کوچه وخورئ، یا فرضاً غنم که پیدا کیږي کیدلی شي غنم لانده کړئ، کوچې په رقم باندې وخورئ، یا غنم مکمل د پوست سره اوړه کړئ، مکمل غنمو څخه استفاده وکړئ. کوم اوړه چې اوس په بازار کې پیدا کیږي یا سپین اوړه، هغه د موږ تاسو لپاره ډېر مضر دي، د دې په خاطر باندې چې په هغه کې په کافي اندازه باندې هغه برن یا پوست یې د منځه تللی وي او تنانه ښایسته پاتې وي، هغه ټوله بوره ده. په یو حساب باندې ټول هغه کاربوهایډریټ دی د موږ بدن ته چې ځي، هغه په ډېره اندازه باندې انرژي تولیدوي. بل خپل محیط مې مخکې هم یاد کا، د کور چاپیریال مو باید په داسې شکل باندې تنظیم کړی وي چې د تاسو لاسرسی هغه غذاګانو ته چې تاسو بدن ته مضر دي ډېر محدود وي. په افغانستان کې اوس یو ډېر معمول رواج دی چې وچه میوه د خلکو د خوښې وړ شی دی او په هر میز او په المارۍ کې ایښې وي. نو کوشش وکړئ چې د دې څخه دغه د استفادې مقدار یې ډېر کم کړئ. فرضاً بادامو څخه د یوې ورځ نه په یوه ورځ کې تاسو 15 ته 9 بادام پورې کیدلی شي استفاده کړئ، مګر که د هغې څخه ډېرېږي باید محدود یې کړئ. یا فرضاً همداسې د ګلاب تاپرست دانې وښیئ، یا نخود وښیئ، ممیز او داسې نور شیان چې هغه د تاسو د بدن لپاره مضر وي، نو د هغه باید هغه فاصله یې لرې کړئ. د چای استفاده په معمول شکل باندې نه توصیه کیږي، مګر د دې په خاطر باندې چې تاسو وکړلی شئ غذا کمه واخلئ، چای یا اوبه یو ښه بدیل دی چې د تاسو معده په کافي اندازه باندې ډکه شي او هغه اسید چې دی هغه ومینځي، د تاسو اشتها کمیږي او کمه غذا اخیستلی شئ. اومه طریقه دا ده چې تاسو کوشش وکړئ د خپل د غذا مقدار مو کم کړئ. یوه ښه طریقه یې دا ده، که چیرې تاسو د غذا پیرامید وګورئ یا د هرم چې کوم دوی ورته توصیه کوي، په مخکې وختو کې به موږ په کاربوهایډریټ ډېر اخیستل، وروسته د هغې ترکاري او میوه په یو مقدار باندې اخیستل او په ډېر کم مقدار باندې به په آخر کې لبنیات اخیستل. اوس که چیرې یو قاب مو په نظر کې ونیسو، قاب په 4 برخو باندې وویشو، د هغې څخه باید یوه برخه یې کاربوهایډریټ وي چې موږ وچ اټکل اخیستلی شو یا وریجې، او یوه برخه یې پروټین وي، غوښه یا لوبیا او یا لوبیا ته ورته نور محصولات چې هغه په کافي اندازه باندې پروټین ولري، او یوه برخه یې ترکاري، او یو ګیلاس په اندازه باندې د ورځې او یا د هغې څخه کم موږ لبنیات څخه استفاده وکړو. ډېر لبنیات د موږ لپاره مضر دي د په خاطر باندې چې هلته د تیږو د پیدا کولو امکان لري. بل مهم قدم چې دی یا اتم سټیپ چې دی، د ورځې تاسو تقریبا 10,000 قدمه باید ووهئ. په هر اندازه باندې چې ګرځئ، تاسو په همغه اندازه باندې ډېره انرژي ضایع کوئ، باوجود د دې چې د عادي قدم وهل ډېره انرژي نه خوري، مګر تاسو که چیرې د ورځې 10,000 قدمونه ووهئ، تاسو په کافي اندازه باندې انرژي ضایع کولی شئ. په هر اندازه باندې چې ډېره انرژي ضایع کړئ، نو تاسو په همغه اندازه باندې کیدلی شي خپل وزن کم وساتئ او یا هم وزن وبایللی. نهمه طریقه دا ده چې تاسو په خپل غذا کې د دې په ځای باندې چې د خوږو شیانو څخه استفاده وکړئ، پروټین یو څه نه څه ورته اضافه کړئ. مثلا که چیرې تاسو کړلی شئ چې فرضاً د سهار په چای کې د هګیو د سپینو څخه استفاده وکړئ او د هګیو زیړ ترې لرې کړئ، یا فرضاً د سنکس په جریان کې که چیرې تاسو کیدلی شي داسې چاکلیټ پیدا کړئ یا داسې فرضاً د جوارو دانې پولۍ کې چیرې وي، دا ټول په کافي اندازه باندې پروټین لري. تاسو د هغې څخه استفاده وکړئ، نظر ته دې نه چې تاسو یوه کلچه وخورئ یا یو کیک وخورئ چې هغه ټول کاربوهایډریټ وي. او لسمه طریقه دا ده چې دا ټول تغییرات مې چې درته پیشنهاد کړل دا په یو وار باندې نه کېږي، نو تاسو کوشش وکړئ چې قدم په قدم باندې دغه تغییرات په داسې شکل باندې منځته راوړئ چې د تاسو بدن متضرر نه شي، او تاسو وکړلی شئ چې دغه کومې طریقې چې په مخ نیولي دي دا تعقیب کړلی شئ. او یوه بله مهمه خبر دا ده چې هغه اوس د تغذیې په برخه کې ډېر رواج شوی دی، هغه روژه ده.
د یوه ورځ په منځ کې که چیرې تاسو روژه ونیسئ دا په کافي اندازه باندې د تاسو د بدن انرژي ضایع کیږي او د تاسو بدن د دې څخه عیارېږي چې ډېر وزن وانخلئ. خدای وکړي دا د تاسو لپاره مفید واقع شوي وي او که چیرې پوښتنه لرئ یا تاسو کولی شئ خپله پوښتنه مطرح کړئ. ډېره مننه.